الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على المرضى ولا على الضعفاء ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا ما نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا أن يكون مع الخوالف تبع الله على قلوبهم فهم لا يعقلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، وعن ما عليه حتى يفيق، او كما قال صلى الله عليه وسلم. عزت مندو مغتاسي دي جهاد في سبيل الله، دي قتال في سبيل الله، حكم اقسام دام بیان کړیو. نن به د جهاد فی سبیل الله شرائط ووایو چې د الله په لاره کې جهاد کول دا څه شرائط لري، په کومو شرطونو باندې په سړي باندې د الله په لار کې جهاد فرض کیږي، او کاغه شرطونه نه وي بیا په سړي باندې جهاد فرض نه وي. نن به د هغه شرطونو بیان وکړو. د جهاد فی سبیل الله ټول شرطونه شپږ دي. شپږ شرط باید په یو چا کې موجود وي تر څو په دې باندې د الله په لار کې جهاد دا فرض شي. اول په دې شرطونو کې اسلام ده. د الله په لار کې مجاهد هغه باید مسلمان وي. کافر، هندو، سیک، یهودی، نصرانی هغوی د الله په لار کې جهاد نشي کولای. په دې کې علماو مختلف دلایل ویلي دي. یو دلیل پکې د نبی علیه الصلاة والسلام قول ده. نبی علیه الصلاة والسلام د بدر غزا ته روان و، یو څو مشرکین هم پسې روان ول. هغوی ویل موږ هم له تا سره بدر ته ځو، هلته د کافرانو سره جنګېږو. په مدینه کې بعضې مشرکان ول، بعضې کافران ول. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل وایي تاسې په الله او په رسول الله باندې ایمان لرئ؟ وایي نه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل ارجعوا فإنا لا نستعین بالمشرکین. وایي واپس سئ، بیرته کورو ته وګرځېږئ. انا لا نستعین، موږ مدد نه غواړو، موږ نصرت نه غواړو بالمشرکین، په مشرکانو باندې. نو هغه یې له ځان سره جهاد ته د بدر غزا ته پرې نه ښودل. بل دلیل فقهاو ویلی ده چې د جهاد فی سبیل الله لپاره اسلام شرط ده. وایي ځکه دا جهاد د الله په لاره کې دا عبادت ده، او عبادت دا نیت غواړي چې د تا د عبادت نیت وي. نیت دا د زړه اخلاص غواړي له الله تعالی سره. الله هغه عبادت اطاعت قبلوي چې هغه صرف د الله تعالی د رضا په خاطر وي. او کافر خو د الله لپاره عبادت نه کوي، کافر خو مشرک وي، غیر الله په نیت کې وي، د بل چا لپاره عبادت کوي. نو ځکه د جهاد نه صحیح کیږي، بلکې جهاد نه ټول عبادات نه صحیح کیږي. کافر که لمونځو کې لمونځ نه قبلیږي، که روژه ونیسي روژه نه قبلیږي، ځکه دی نیت نه لري، دی په زړه کې له الله سره اخلاص نه لري. کافر به اول مسلمانیږي، د زړه اخلاص به پیدا کوي، بیا به د عبادات اطاعت دا قبلیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي انما الاعمال بالنیات. خبره دا ده بل نه ده، دارومدار د اعمالو
قبول د اعمالو دا په نیتونو باندې دی. که د سړي نیت صفا و، په نیت کې خالص و، موحد و، مؤمن و، د ده لمونځ اودس روزه زکات جهاد حج دا به قبلیږي. او که چېرته د یو چا په زړه کې نیت صفا نه و، مشرک و، کافر و، چې څومره عبادات طاعت وکړي هغه الله نه قبلوي، جهاد یې نه کېږي. اول شرط اسلام دی. دویم شرط هغه عقل ده. جهاد ته چې څوک ځي هغه به عاقل وي، هغه به ذهناً روغ جوړ سړی وي، لیونی به نه وي، معتوه به نه وي. لیونی هغه ته وایي چې بلکل ختم وي، ښه و بد نه پېژني، خپل و پردی نه پېژني. او معتوه دې ته وایي چې خپل و پردی، خپل کور، خوراک چښاک کپړې دا پېژني، خو په خبرو کې خطا کېږي، دوکه کېږي، خلک یې دوکه کوي، خلک پې رشخند و ملنډې وهي. دې سړي ته معتوه وایي. نو که چېرته یو سړی لیونی و یا معتوه و، خبرې سره ګډې وډې وې، مختلط الکلام و، په دې باندې هم جهاد فرض نه ده. دا به جهاد ته نه ځي، نه به مور و پلار پرېږدي، او که چېرته سنګر ته لاړ امیر به هم نه پرېږدي، د مجاهدینو مشر به هم بېرته را واپس کوي. په حدیث شریف کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي رفع القلم عن ثلاث، وایي دا قلم، له دې قلم نه مراد د الله تعالی لیکل، د الله تعالی حکم، د الله تعالی فرضیت دا اوچت شوی ده. عن ثلاث له درې کسانو نه، عن الصبي حتی یحتلم، له ماشوم نه تر څو چې ماشوم ځوان سوی نه وي. وعن المجنون حتی یفیق، او له لیوني نه تر څو چې لیونی په حال سوی نه وي. نو په لیوني باندې د الله له طرف نه لیکل نشته ده. په لیوني باندې اودس، لمونځ، روزه، زکات، حج، جهاد یو شی فرض نه دي. دا دویم شرط شو. دریم شرط هغه دا ده چې دا مجاهد دا به بالغ وي، ځوان به وي، صغیر به نه وي، ماشوم به نه وي، د 10 11 12 کالو 13 کالو دومره به نه وي، بلکې نوجوان به وي. په دې کې فقها همدغه حدیث شریف دلیل پیش کوي. رفع القلم عن ثلاث، د الله تعالی له طرف نه د لیکلو د فرضیت د وجوب قلم اوچت سوی ده. عن ثلاث له درې کسانو. عن الصبي حتی یحتلم، اول له ماشوم نه تر څو چې دا ماشوم بالغ سوی دی. دویم دلیل په دې کې د نبی علیه الصلاة والسلام د ژوند واقعه پیش کوي. نبی علیه الصلاة والسلام چې به کله جهاد ته تو، غزا ته چې به تو، مجاهدین به ودرول صفونه صفونه، له یو سر نه به را شروع سو، د ټولو معلومات به ځان ته کول، جاج به اخیستل، چې کوم یو به ماشوم و کمزوری و هغه به بیرته رخصت کو. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما وایي د احد غزا ته زه حاضر شوم، د مجاهدینو په قطار کې، په صف کې. نبی علیه الصلاة والسلام ته چې پیش شوم، زه صغیر وم، د 14 کالو وم، زه له صف نه راوایستلم، په مجاهدینو کې پرې نه ښودلم. وایي بیا چې بل کال نبی علیه الصلاة والسلام ته پیش شوم، بیا د 15 کالو وم، نبی علیه الصلاة والسلام بیا د مجاهدینو په صف کې حساب کړم، بیا بالغ وم، نوجوان ولم. یو بل واقع ذکر کوي د سموره رضی الله تعالی عنه. سموره وایي د احد غزوه وه، نبی علیه الصلاة والسلام د صحابه و معلومات وکړل، وایي زه له صف نه راوایستلم چې ته صغیر یې، وړکی یې، ته لاړ شه بېرته. وایي مجاهدین یې کتل، یو بل صحابي یې پرېښودل، هغه هم وایي ما همزولی و. وایي ما ورته ویل یا رسول الله هغه دې پرېښودل په مجاهدینو کې، زه دې راوایستم او زه له دې نه تکړه یم
که نه یې دا د زه به په غېږ ورسم زه درته راچپه کوم وایي راسه ورسره په غېږ شه وایي همغه کس چې د جهاد کې اجازت ورکړی و هغې سره په غېږه کړم وایي ایسته مې هغه راڅملول وایي بیا یې ما ته مې اجازت راکړ زه یې هم پرېښودلی نو نبی علیه الصلاة والسلام به ماشومان کمزوري هغه د جهاد په صف کې نه پرېښودل په هغوی باندې هم جهاد فرض نه ده نن سبا باید مجاهدین مشران همداسې وکړي کوم چې کشران وي واړه وي هغوی باید د جهاد صف کې پرې نه ږدي دا دریم شرط شو څلورم شرط هغه ذکورت دی نارینه‌توب مردانگی جهاد فرض دی په نارینه‌و باندې فرض دی په زنانه‌و باندې جهاد فرض نه ده عائشه رضی الله تعالی عنها هغه وایي ما نبی علیه الصلاة والسلام ته وویل هل علی النساء جهاد په دې زنانه‌و باندې جهاد شته که نشته وایي نبی علیه الصلاة والسلام راته ویل چې نعم و په زنانه‌و هم جهاد شته ده جهاد لا قتال فیه خو د زنانه‌و داسې جهاد ده چې په هغې کې جګړه نشته ده الحج والعمرة په زنانه‌و باندې حج فرض ده دی به عمره کوي دا د دې جهاد شو نور دا د وسلو جهاد مجاهدینو سره جنگ ته حاضرېدل دا په زنانه‌و باندې فرض نه ده د دې جهاد هغه حج و عمره ده په هغو جهاد کې بیا جګړه نشته ده فقهاو په دې کې یو څه تفصیل کړی وایي په زنانه باندې جهاد فرض نه ده خو که چېرته زنانه جهاد ته لاړه شي او مجاهدین ډېر وي دا باور وي چې دا زنانه د کافرانو په لاس کې بندۍ کېږي نه اسیر کېږي نه بیا وایي که زنانه لاړ شي څوک بې منې کوي نه له خپل خاوند سره لاړه شي له ورور سره له پلار سره له تره سره او په دا امن و امان هم وي مجاهدین زیات وي چې انشاءالله دا زنانه د کافرانو په جیل په قید په اسر کې نه راځي وایي بیا زنانه تلی شي لکه نبی علیه الصلاة والسلام سره به داسې زنانه تللې ربیع رضی الله تعالی عنها یو زنانه ده هغه وایي موږ به نبی علیه الصلاة والسلام سره جهاد ته تلو هلته چې به بیا لاړو کنا نداوي الجرحى موږ به د زخمیانو موږ به د ناروغانو علاج کول نسقي الجرحى ونداوي المرضى موږ به زخمیانو ته اوبه ورکولې او د ناروغانو د بیمارانو علاج به م کول نو زنانه ورته به مستقل یو کیمپ لګولی یو ځای به معلوم کړی کوم مجاهدین چې به زخمیان سول یا به مریضان سول هغه به هلته وروستل زنانو به پې باندې علاج کول نو که داسې باور و غالب ګمان وسي دغه زنانه مجاهدین د کافرانو په قید کې نه راځي بیا کولی سي زنانه هم جهاد ته لاړه شي خو پې باندې فرض نه ده او دا تلل بیم له خپل یو محرم سره یي له خاوند سره له پلار له ورور له زوی له تره له یو محرم سره به په خپل سر باندې به نه ځي او که د مجاهدینو تعداد کم و دا ویره وه چې هلته کېدی سي کافران غالب سي بیا به زنانه د کافرانو په جیل په قید کې راسي بیا یې وتل مکروه دي بیا به نه وځي یو بله خبر هم فقهاو کړي وایي که چېرته جهاد فرض عین شي یعنی کافران چېرته په مسلمانانو اټیکو کې حمله وکړي لکه دا نن سبا چې کافرانو په اسلامي ملکونو باندې حمله کړې ده او کوم مسلمانان چې په ملکونو کې دي هغه یې د آلاتو د اسباب په اعتبار د دفاع قدرت نه لري بیا وایي په زنانه باندې هم جهاد فرض عین ده نو نن سبا زنانه هم جهاد کولی سي ځکه نن سبا خو جهاد په ټولو فرض عین ده دا څلورم شرط پنځم شرط د فرضیت د جهاد
هغه د اعضاو سلامتیا ده. جهاد په هغو چا باندې فرض ده چې د هغو اعضا روغ جوړ وي، سترګې روغې وي، لاسونه، خپې، اندامونه دا یې روغ جوړ وي. داسې نه وي چې په سترګو ړوند وي بل چا تر لاس نیولی یا په پښو باندې ګوډ شل وي بلکل په لارې تلی نه سي، یا فالج وهلی یو طرف ټول فلج وي شل وي، یا دومره بوډای دومره کمزوری چې څه ورته ښکاري نه، بلکل سفر نسی کولای، د لوږې د تندې طاقت توان نه لري. په داسې سړي باندې جهاد فرض نه ده چې دی د جهاد سنګر ته لاړ سي. دا پنځم. شپږم، په هغو چا باندې جهاد فرض ده چې هغه د جهاد آلات و اسباب موندلی سي، د تلو راتلو خرچه موندلی سي، د وسلې د اخیستلو پیسې ورسره وي. که خوار غریب مسکین سړی و دومره مال دولت و صرف ځان ګزاره پې روانه کي او نور په کور کې هېڅ هم نه ول، په هغې باندې جهاد فرض نه ده. الله تعالی دا د مرض د ناروغي او د آلاتو د اسبابو د نشتوالي مسله دواړه په یو آیت شریف کې ذکر کړه. الله تعالی فرمایي وليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. وای نسته د په کمزورو باندې هغه چې بوډاګانې کمزوري، ولا على المرضى او نسته په هغه کسانو باندې چې هغه بیماران وي، ناروغان وي، فالج وهلی وي، ړانده وي، یا نور شوګر ناروغي لري، بله ناروغي لري، د سفر د لوږې د تندې توان و طاقت برداشت نه لري. وای نشته ده په کمزورو په مریضانو، وعلى الذين او په هغه کسانو لا یجدون ما ينفقون، دوی نه مومي هغه شی چې هغه دوی خرچه کړي د الله په لاره کې، دومره مال دولت ورسره نه وي. وای په دې باندې نشته حرج، کومه ملامتیا، کومه ګناه. اذا نصحوا، که چېرته دوی خیر غوښتل الله لره او رسول الله لره، یعنی جهاد ته خو نه لاړل د عذر له وجې، کمزوري وه، بیماری وه، یا د آلاتو د اسبابو نشتوالی جهاد ته خو لا نړل، خو دلته چې کور کې پاته شول، نصحو لله ورسوله، په دا کور کلي کې بیا د الله او د رسول الله خیر غوښتل، د الله د دین، د نبی علیه الصلاة والسلام د دین خیر غوښتل، مجاهدینو ته دعاګانې کولې، غلطي خبرې مجاهدینو پسې نه کولې. وای په دغو کسانو باندې کومه ګناه نشته ده. ما علی المحسنین من حرج، نسته ده په نیکوکارانو باندې کومه ګناه. کوم چې صالح وي، نیکوکار کس وي، کمزوری وي، ناروغ وي، بیمار وي، په کور کلي کې پاته وي، په دې باندې هېڅ ګناه نشته. والله غفور الرحیم، الله بخونکی ده، الله مهربانه ده. وګورئ مریضان، بیماران، کمزوري، دا کسان یې معاف کړل. ولا علی الذین، او نشته د ګناه په هغه کسانو باندې اذا ما اتوک، کله چې دوی تا ته راغلل، لتحملهم، تر څو ته دوی په سورلي باندې سواره کې، قلت، تا ورته ویل لا اجد ما احملکم علیه. دا آیت شریف د یو کسو صحابه په حق کې نازل شوی. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیه. د یو کسو ته بکائین وایي، ژړېدونکي. هغه و صحابه چې هغوی ژړل، او دا د تبوک د غزا واقعه ده. و کسه صحابه کرام ول نبی علیه الصلاة والسلام ته راغلل، و یا رسول الله موږ ته سورلي راکړه چې موږ جهاد ته لاړ شو. نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل چې ما سره خو څه شی نسته، څومره سورلي چې وې، اسونه ول، اوښان ول، قچرې وې، هغه ختم شي. دوی بېرته د نبی علیه الصلاة والسلام له حضور نه لاړل، په دې لاره باندې چې روان ول، ژړلي، له سترګو نه غټې غټې اوښکې تویېدلې. الله تعالی د دې په حق کې دا آیت نازل کړ. وایي په دغو مجاهدینو باندې هم ګناه نشته ده. کوم چې راغلل، له تا نه سورلي وغوښته،
او تا ورته ویل چې ما سره سورلي نشته او دوی بیرته واپس کېدل له سترګو نه یې اوښکې تویېدلې، په دې باندې ګناه نشته ځکه آلات برابر نشو، اسباب برابر نشول. ولا علی الذین، او ګناه نشته په هغه کسانو باندې اذا ما اتوک، کله چې دوی تا ته راغلل لتحملهم، تر څو ته دوی په سورلي باندې سواره کې دوی ته سورلي ورکړې، قلت تا ورته ویل لا اجد ما احملکم علیه، زه خو داسې شی نه مومم چې تاسې هغې باندې سواره کم، یعنی ما سره سورلي نشته ده. تولوا، دی له تا نه بیرته مخ واړول، واعینهم تفیض من الدمع، او له سترګو نه اوښکې راتویېدلې، حزنا الا یجدوا ما ينفقون، ولې دوی خفول له وجې د غم نه په دې خبره چې دوی داسې شی پیدا نه کړو چې هغه د الله په لاره کې خرچه کړي. الله تعالی فرمایي ملامتي په چا ده؟ انما السبیل علی الذین یستأذنونک، ملامتي په هغه چا ده چې هغوی له تا نه اجازت اخلي، په کورونو کې پاته کېږي، وهم اغنیا، په داسې حال کې چې دوی مالداران وي، روغ جوړ وي، مالداران وي، هېڅ مشکل نه لري. وردو، او دوی خوشحاله سول په دې ان یکون مع الخوالف، چې دوی له دې پاته ښځو ماشومانو لیونیانو سره په کورو کې وګرځي، د الله په لارې کې نه وځي، دا پاته خلکو کې ګرځي. دا کوم چې په کور ناست خلک وي، په کور ناست څوک وي؟ زنانه وي، بوډۍ وي، ماشومان وي، لیونیان وي، معتوهان وي، له دغو سره کورونو کې پاته سي. په دغو خلکو باندې ملامتي ده، له دې نه به الله تعالی تپوس کوي. نو د عزتمندو د جهاد د فرضیت شرایط سول: اسلام، عقل او بلوغ، ذکورت نارینتوب، سلامتیا د اعضاو او آلات و اسباب دا موندل. خو که دغه مجاهد ته امیر وویل چې زه تا ته آلات و اسباب برابروم، دا کوم چې مال دولت نه لري، بیا په ده باندې هم جهاد فرض ده. یا له بل طریق نه بل چا ورته ذمواري وکړه چې تا د کور خرچه مرچه پیسې وسله دا پر ما، بیا هم په ده باندې جهاد فرض ده چې دی به د الله په لاره کې جهاد ته ځي. ځکه له کومې وجې نه چې په ده باندې جهاد فرض نه و، هغه وجه ختمه سوله. هغه دا و چې ده مال دولت نه موندل، له ده سره آلات و اسباب نه و، هغه کیسه ختمه سوله. نو عزتمندو، جهاد دا یو عبادت ده، یو فریضه ده، دا شرایطو. نو څوک چې په ځان کې دا شرایط ویني، هغه باید له دې فریضې نه غافل پاته نشي، هغه خامخا باید په جهاد کې برخه واخلي د کافرانو په مقابله کې. او الله تعالی وایي چې په دغو کسانو چې دوی روغ جوړ وي، اغنیا وي، مالداران وي، نه ځي په کور کې له ناستو خلکو سره خوشحاله وي، په دغو خلکو باندې به د قیامت په ورځ ملامتي وي، په دغو باندې به له دغو نه به د قیامت په ورځ باندې پوښتنه کېږي. دا عزتمندو داسې نه ده چې تاسو وایئ دا د ملا صاحب خبرې دي، فلاني صاحب خبرې دي. د ملا صاحب د بل خبرې نه دي، دا د الله تعالی آیاتونه دي. هغه قرآن ده چې موږ تاسې ایمان پرې لرو. موږ چې آمنت بالله کې وایو آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله، هغه د دغو کتاب خبرې چې ایمان پرې لرو. او دا ایمان په قرآن دا نه مطلب چې ایمان پرې لرم منمې نه، ایمان هم دغه مطلب چې قرآن څه وایي هغسې به کوې. نو الله تعالی دې موږ تاسې ټولو ته د جهاد کولو یا الله په لاره کې د قرباني توفیق را نصیب کړي. او کوم کسان چې جهاد کړی بالنفس بالمال دواړې کړي، له هغو چې د الله تعالی قبول و منظور کړي، الله تعالی دې د اسلام د لارې د شهیدانو مراتب اوچت کړي. کوم چې د جهاد په سلسله کې زخمیان سوي، تکلیف ورته رسېدلی، هغوی ته دې الله تعالی اجر ورکړي، الله تعالی د صحت و عافیت ورکړي. کوم چې د الله په لاره کې د کافرانو د ظالمانو په جیلونو کې بندیان دي، هغه د الله تعالی په خیر و عافیت سره راولي. عزتمندو، نن مې یو حدیث شریف ولیدل. یو صحابي وایي راغی نبی علیه الصلاة والسلام ته، وایي یا رسول الله نن ما خوب ولیدل، یو کس وي ډېر غټ سړی وي، سرې په اسمان باندې لګېږي، ډېر لوی سړی وي. وایي د ما ورسره غېږې شوې، ورسره پهلواني مې شوه، وایي درز را چپه مې کړو، دا لوی سړی مې را چپه کړو. وایي له دې نه چې راتېر شوم، یو بل سړی و، کمزوری و، بیخي کمزوری و. وایي ما ویل دې ته خو چې ورپوکمه په هوا به شي،
ځکه هلته مې دونه غټ سړی را چپک و سر یې په اسمان لګېدو، دې ته خو سپوک هم په هوا بسي. وایي له دې سره چې مې غېږې سوې درز یې را چپک کړم، دې کمزوري. وایي نبي علیه الصلاة والسلام راته ویل چې دې خوب معنا دا ده هغه غټ سړی چې تا لیدلی و هغه تا دا لو ګناهونه لیدلي، نو ته له لو ګناه ځان ساتي چې دا مې تباه نه کړي، له غلا نه له زنا نه له دغو نه ځان ساتي. او دا تا ته چې وړکی سړی ښکارېدو چې دې ته پوکم دا به په هوا کم، دا وړي ګناهونه دي، ته د دې خیال نه ساتي. نو هسې نه چې دغه ګناهونه دې حالات کې دوزخ ته دې وانهچوي، نو د وړو ګناهونو خیال هم ساته. داسې مه کوئ چې وایي دا وړه ګناه ده، دا څه معنا دا څه معنا، دا کمزوری سړی دا مطلب ده. نو عزتمندو له ګناهونو نه باید له غټو له وړو نه سړی ځان وساتي. وړي ګناه ته به په وړه سترګه نه ګوري. یو ورځ وایي نبی علیه الصلاة والسلام له صحابه سره په سفر روان و، یو ځای امر وکړو وایي دلته اوس کوزیږو، دمه جوړو. صحابه ورته ویل یا رسول الله دلته خو نه خس ته نه خاشاک شته، یو داسې ځای به دمه جوړ کړو چې لرګي و بوټي ډېر وي، د پخلي مخلي لپاره خس برابر کړو. نبي علیه السلام ورته وایي نه بس دلته کوزیږو. هغه شاړه و بش بیابان و. نو دا سړی هم لاړ په خسو پسې، دا هم لاړ دا هم لاړ، وروسته یې ډېر خس راټول کړل، پخلی یې پې اوسو هر څه پې اوسو. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وایي وم کتل تاسې ویل په دې دش بیابان کې خس نشته ده، خو هغسې لاړو دا یو هم راټول کړو، دونه لوی اور جنې جوړ سو. وایي دا ګناهونه هم همداسې وي، سړی واړه واړه ګناهونه بولي چې دا نو څه معنا دا نو څه معنا، خو له وړو ګناهونو نه سړي ته لوی اور جوړ سي. نو عزتمندو دا بعضې خبرې که وړي درته ښکارېږي دې ته وړ سوچ مه کوئ. دا واړه واړه ګناهونه راټول سي د بنده د هلاکت سبب سي. نو په ټولو نه ځان ساتئ، له غټو له وړو نه. الله تعالی دې موږ تاسو ته د نیکو اعمالو توفیق نصیب کړي، الله هم د دنیا او د آخرت سعادت نصیب کړي. استغفر الله تعالی لي ولكم ولسائر المؤمنين وصلى الله تعالی على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. یو مولوي صاحب ده دلته ابل کال موږ سره درس هم ویل، کوټ کې یوه مدرسه جوړه کړې، جمعات هم جوړ کړی، نو چندې په سلسله کې راغلي. نو موږ خو هر چاته هم د چندې بیان نه کوو، هغسې پوه شو چې دا واقعا مدرسه لري او د الله لپاره د الله د کور د دې لپاره خرچه کوي. دا چې کې بیا موږ هم غلي نه پاته کېږو. ما ته به انشاءالله الله تعالی په دې ویلو باندې او تاسو ته به الله تعالی په دې صدقه ورکولو او دې ته به الله تعالی چې د الله په لاره کې ولګوي، په دې لګولو انشاءالله ثواب ورکړي. نو څومره چې وس کېږي توان کېږي اخلاص وکړي. دا د دین مرکزونه دي، د صدقه جاریه ده. دا مسجد به یو چا جوړ کړی وي، په دې کې به خرچه کړي وي، هغوی به یا حیات وي الله د حیات خیر ورکړي، یا به وفات وي الله تعالی د قبرونه ښایسته کړي. په دغه ثوابونه به دوی ته رسیږي، دې ته صدقه جاریه وایي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق.